مینه کې ته دومره حیران ولې یې یا زما زړه دومره حیران ولې یې ته لږ ایثار شه چې سپرلی ایثار شي زار درنه زه دومره حیران ولې یې ملګرو د سمسور سپرلی په دې خوندور موسم کې د سپرلی مشاعره په نوم یوه خوندوره او لویه ادبي غونډه په اسبن کوزدیر کې ترسره شوې ده چې صدارت یې د ډیر اسماعیل خان نه راغلي میلمه شاعر ادیب او دانشور ثناء الله شمیم ګنډاپور وکړو دغه غونډه د روښانفکره ادبي ټولنې پښتونخوا اسبن کوزدیر لخوا شوې ده چې د نظامت چارې یې د همدغه ټولنې صدر ډاکټر عبدالله سواتی ترسره کړې په دې خوندوره او ګټوره او درنه ادبي دستوره کې د چارسدې ودود اشنغري امجد علي خادم ارشد سلیم د پیښور فریدون خان حمیدالرحمن نادان د مردان سلیم ناشاد د اسبن کوزدیر ظاهر شاه خان د دیر ساحل سواتی مسلم وصال افتخار حیران د بونیر سحر بونیری افتاب بدر د تاڼه مالکنډ زید شباب ارشد کریم شلمانی فضل معبود سایم د بټخیلې ډاکټر اقبال شاکر زرنوش شهاب زار یوسفزي ناصر امین د چکدرې سرور خټک او د نورو سیمو سینیر شاعرانو ادیبانو ګډون وکړه په مشاعره کې د علاقې ګڼو خلکو هم خپل ګډون یقیني کړی و شاعرانو په خپل وار خپل کلام وړاندې که چې پکې د ژوند امن ژبې ثقافت ادب پښتونولۍ قامولۍ انسان دوستۍ او سپرلی په هکله ګټور پیغامونه وړاندې کړل د غونډې ټولو ګډونوالو د زیاتې دلچسپۍ په وجه تر اخره خپله ناسته یقیني کړه په مجموعي لحاظ دغه مشاعره او ادبي غونډه یوه کامیابه ادبي غونډه وګرځول شوه په دې موقع د غونډې صدر ثناء الله شمیم ګنډاپور ودود اشنغري سرور خټک زرنوش شهاب ظاهر شاه حیران ډاکټر عبدالله سواتی او نورو مشرانو په د زلمی کول په ځوانانو شاعرانو غږ وکړه چې هغوی دې د امن دپاره د ژوند دپاره د پښتو ژبې دپاره د ثقافت او ادب د ترقۍ دپاره د خپل قلم نه کار واخلي او د خپل تاریخ او ثقافت نه د ځان خبرولو او د خپل استعداد زیاتولو دپاره د ژوره مطالعه وکړي شاعرانو ادیبانو د ډاکټر عبدالله سواتی د روښانفکره ادبي ټولنې پښتونخوا اسبن کوزدیر د نورو ملګرو منتظمینو دغه کاوش وستایلو چې دغه شاعران ادیبان یې د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو او مختلفو سیمو نه راوستل او دغلته دې ته یوه داسې موقع ورکړه چې یو بل سره لیدل کتل هم وکړل او یو بل سره په نوو حالاتو بدلیدونکي صورتحال باندې خبرې اترې هم وکړې موږ به خپل تاریخ خپل اتلان د هغه ځای نه راغلو د هغه ځای نه به د هغوی په نښو قدم باندې خواږې باندې به ځو او خپل دغه به کوو د فضلداد صاحب یو څو شعرونه دي که جنګ د کلي او د ښار وباسي ستاسو خبره چې موږ ډېر واده شوي او ځپلی شوي یو نو هغه په ډېر ښه شعرونه ویلي که جنګ د
د غونډې نه وروستو شاعرانو ادیبانو د علاقې مختلفې نظارې هم وکتلې او کومو شاعرانو ادیبانو چې په تیر شوي کال کې یا په نوې موجوده کال 2022 کې خپلې نوې مجموعې یا کتابونه چاپ کړي وو، دغه کتابونه یې هم یو بل ته ډالۍ کړل.